مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول هغه چې پر ده علیه الصلاة والسلام و هغه یې په ښه ډول سره ادا کړه. په دغه وختو کې نو سورة النصر نازل سو. سورة النصر د سورة التوبه ورسته او په حجة الوداع کې نازل سوی دی. الله جل جلاله فرمایي: اذا جاء نصر الله والفتح، کم وخت د الله جل جلاله نصرت، مرسته او کومک او د مکه مکرمه فتح راسي، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، او تبو وینه چې په ډلو ډلو خلق د الله جل جلاله و دین ته داخليږي. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. پس نو ته د خپل رب تسبیح پاکی د حمد سره وایه او د الله جل جلاله څخه د خپل امت دپاره بخښنه غواړه. بېشکه چې دغه الله ښه توبه قبلونکی دی. د دغه صورت په نزول سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا ور معلومه سوه چې ما په دنیا کې خپل راسپارل سوی کار پای ته ورساوه او اوس نو د آخرت د سفر نوبت را ورسېدی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت مقصد او په دنیا کې د استوګنې مطلب چې د دین نشرول و پوره سوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره د آخرت سفر را نږدې سو. محترم ورونو، اوس به د مسلمانانو د شمیر او عدد او د اسلام د کامیابی په باره کې یو څه حسابي عددونه تر نظر وباسو. د هجرت په شپږم کال کې کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حدیبیه ته تشریف یوړي، فقط 1400 نفره ورسره ملګري وو. او د هجرت په اتم کال کې یعنی تر حدیبیه 2 کاله وروسته د مکه مکرمه په فتح کې 10,000 نفره ورسره ملګري وو. تر هغه لږ وروسته د تبوک په غزا کې 10,000 نفره ورسره ملګري وو. مګر د هجرت په 10 کال کې کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حج ادا کاوه، لږ تر لږه 100,000 نفره ورسره وو. تاسو دغه لوی فرق ته وګورئ. د 4 کلو په جریان کې د مسلمانانو شمیر د 1,400 نفرو څخه تر 100,000 هم زیات سو. دا هم بیل هغه کسانو چې حج ته نه راغلي. او دغه لوی او مهم فرق د حدیبیه د صلح په سبب په وجود راغلی. هغه صلح چې الله جل جلاله فتح بللی ده. انا فتحنا لك فتحا مبینا. دا صلح ولی فتح وبلل سوه؟ حال دا چې مسلمانانو نور هم و جهاد او قربانیو ته ضرورت درلودي. دا ځکه چې د جهاد څخه اصلي هدف او مقصد دا دی چې د مسلمانانو او نور خلقو د مابین څخه پردې استسي
او موږ مسلمانان د تبلیغ او اعلاء کلمت الله څخه منع نه کړه سو. کوم وخت چې مسلمانانو ته دا اجازه ورکړه سي چې په ښکاره او واضح ډول بېله منع او سانسوره د اسلام په باره کې تبلیغ او خبرې وکړي، فتح نه بلکې فتوحات په وجود راځي، ځکه چې د اسلام دین د بشر د طبیعت او عقل سره موافق او برابر دی. د اسلام دین الهي او د انسانانو په ګټه او مصلحت دین دی. هیڅوک د دغه الهي دین مخنیوي په عقل او منطق سره نسی کولای. په خبرو او دلایلو سره هیڅوک نسی کولای چې دغه دین دی مغلوبه کی. د دین دشمنانو همیشه د اسلامی دین په مغلوبه کولو کې د زور څخه کار اخیستی دی، نه د عقل او منطق څخه. هغه چې خلق یې دغه الهي دین د متابعت څخه منع کول، یعنی و دغه دین ته نه داخليده، د هغه سبب د دغه دین پټول و. د قریشو ټول کوشش داو چې اسلام د خلقو څخه پټ کړي. مسلمانان یې نه پرېښول چې د اسلام په باره کې خبرې وکړي، او په خپل قریشو به بیا د اسلام تعریف او بیان په داسې شکل سره کاوه چې خلق ځینې متنفره کړي. د اسلام احکام او فائدې نه بیانولې، بلکې ویل به چې مسلمانان ستاسې خدایانو یعنی بوتانو ته بد ویل او شکنځل کوي، ستاسې پلرونه چې پر دغه دین و بې عقلان او ناپوهان بولي، او خلق به هم د حق خبرو د اوریدلو څخه منع کول. قرآن ما اوري، د مسلمانانو سره مکشني. کم وخت چې د قریشو سره د حدیبیه صلح وسوه، د مسلمانانو او نور خلقو په مابین کې هغه تړلې دروازې خلاص شوې، نو به د کفارو سره خبرې کولې او د اسلام په حقیقت به پوهول. نو خلق د الله جل جلاله و دین ته په ډلو ډلو داخل سوه، او د الله جل جلاله د طرفه دغه آیاتونه په حجة الوداع او په منا کې نازل سوه چې الله جل جلاله فرمایي: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او نور مفسرین وایي چې د الله جل جلاله دغه قول مقصد او هدف داو چې اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه چې خلق و دین الهی ته په ډلو ډلو داخليږي، دا ستا د وفات او رحلت علامه ده، ځکه هغه چې ستا وظیفه و هغه دې سرته ورسول. اوس نو ستا د متابعینو وظیفه ده چې دغه دین نور هم نشر کړي، امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکړي، او تر نور خلقو دغه دین ورسوي، ځکه دین د ټولو اطرافو څخه پوره او کامل سو. اولا د وحی او قانون ایښولو په لحاظ پوره سو. دوهم د سیاسي لحاظه اسلام د یو قوت او طاقت په حیثیت وپیژندل سو. دا نه چې یوازې په عربو کې وپیژندل سو، بلکې غیر له عربو څخه نورو انسانانو هم اسلام د یو قوي طاقت په صفت سره وپیژندي. د مځکې پر مخ اسلامي مملکت او مرکز پیدا سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې او پاچاهانو ته لیکونه او رسالې ولېږلې. کسرا، مقوقس، قیصر، نجاشي د مځکې او هغه لویو پاچاهانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسالې ورسېدلې. د دین تبلیغ وسو. اوس نو پر دغه دین او پر دغه طریقه دوام او استمرار تک کول او متابعت کول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اتباع کار دی. د عسکري لحاظ هم اسلام قوي سو. ټول جزیره العرب د اسلام مرکز وګرځیده. دین ثابت او محکم سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل وظیفه په ښه ډول سره پای ته ورسول. لکه څرنګه چې د هجرت په 9 کال کې په ډلو ډلو خلق مدینه منورې ته د اسلام راوړلو د پاره ورتله، د غرنګ د هجرت په 10 کال کې هم دغه ډلو راتګ دوام درلودي. خو مؤرخینو یې دقیق تاریخ نه دی ذکر کړی، او د هجرت په 10 کال کې کومه خاصه غزا یا سریه نه دی پیښ شوې. د تبوک غزا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخرنی غزا و، څو د هجرت د 10 کال د ذوالقعده میاشت
راورسېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه په خلقو کې دا اعلان وسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حج اراده لري. محترم ورونو، د دعوت کارونه پای ته ورسېده، الهي رسالت تر خلقو پورې ورسول سو. پر داسې اساس یو نوې ټولنه جوړه سوه چې الوهیت د هر شي او هر چا څخه ایسته سو. یوازې او یوازې الله جل جلاله لره ثابت سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه امت رسول ومنل سو. اوس نو لکه یو هاتفي پټ غږ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې وسی او دی علیه الصلاة والسلام په دې پوکي چې په دنیا کې ستا اوسېده و پای او آخر ته رسیږي. حتی کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه د هجرت په 10 کال کې یمن ته لیږي، د نور خبرو په جمله کې دا هم ورته فرمایل شاید پس له دغه اوسنی کال څخه دی بیا زما سره ملاقات ونسی او شاید ته زما مسجد او زما قبر ته راسې. معاذ رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر فراق ډیر وژړل. د الله جل جلاله دا خوښه او اراده و چې د جل جلاله رسول صلی الله علیه و آله وسلم د خپل هغه دعوت چې تر 10 کاله زیات د هغه په لار کې قسم قسم تکالیف او زحمتونه ګاللي و میوه او ثمره وویني. د مکه مکرمه په اطرافو کې د عربي قبیلو او د هغو د نمائندگانو سره یو ځای سي. هغه قبیله د علیه الصلاة والسلام څخه د دین احکام واخلي او د علیه الصلاة والسلام د هغو څخه دغه شاهدی واخلي چې د علیه الصلاة والسلام د رسالت امانت ورساوه، رسالت یې تبلیغ کی او امت ته نصیحت وکي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل قصد اظهار او اعلان وکي چې د علیه الصلاة والسلام 60 کال حج ته ځي. که څوک غواړي چې د صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا حج وکي مدینه منورې ته دی راسي. امام مسلم د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نکاله په مدینه منوره کې تیر کړه او حج یې ونه کړ. خو د هجرت په 10 کال کې دا اعلان وسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 60 کال د حج اراده لري او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې وخلقو ته د حج احکام وروشي. نو ډیر خلق مدینه منورې ته راغله او د ټولو دا اراده و چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې اقتدا وکي او داسې حج وکي لکه دی علیه الصلاة والسلام چې یې کوي. نو د شنبه په ورځ چې د ذوالقعده د میاشتې 4 ورځې پاتې وې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حرکت کولو د پاره تیار او آماده شو او د ماپښین تر مانځه وروسته یې حرکت وکړي ترڅو چې د مازیګر تر مانځه د مخه وذل حلیفه ته ورسېدی. هلته د مازیګر لمونځ سفریانه 2 رکعات ادا کړي او شپه یې هلته په ذل حلیفه کې تیر کړه. په سبا کې د ماپښین تر مانځه د مخه د احرام د پاره غسل وکړي. پس له غسل حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر او بدن پوری خوشبوئی ومشل. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احرام وتړي او بیا یې د ماپښین منځ سفریانه 2 رکعات ادا کړي او دغه ځای څخه په یو احرام د حج او عمره نیت وکړي چې ودغه ته حج قران ویل کیږي. بیا نو پر خپل اوښه سپور سو او د مکه مکرمه پر طرف یې حرکت وکړي. جابر رضی الله تعالی عنه وايي کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوښه ودشت ووته نو ما وخلق توکتل څونه چې مسترګو لیدل کول په هغه اندازه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته سپاره او پیاده خلق رهیوه و چپا او راسته طرف ته هم د سترګو د لیدلو پر اندازه خلق رهیوه. تر شا چې می وکتل هلته هم څونه چې زما سترګو لیدل کول خلق په پسې و.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ په مابین کې وو او قرآن پر نازلېدی. 1,00,000 نفره د حج د ادا کولو دپاره ورسره ملګري دي. سبحان الله. هغه وخت مو په یاد دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وغار حرا ته یوازې تللی؟ هغه مو په یاد دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پر عربي قبیلو یوازې ګرځېدی او خلق به و اسلام ته دعوتول؟ خو نن ورځ د حج د ادا کولو دپاره ځي او 1,00,000 نفره ورسره ملګري دي. ورونو قصه به بیانوو خو یو څه نور معلومات به هم ورسره زیاتوو. هغه دا چې دا هغه یوازنی حج دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هجرته ادا کړی دی او تر دغه د مخه حج نو فرض شوی. حج د هجرت په 10 کال کې فرض شوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 4 عمره ادا کړی دي چې په هغو کې دغه عمره هم شامل ده چې دغه حج سره یې کړی ده او دغه حج ته ځکه حجة الوداع ویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حج په خطبه کې وفرمایل: لعلی لا القاکم بعد عامی هذا، یعنی شاید پس له دغه کال څخه بیا ستاسو سره ملاقات ونکم، ستاسو سره ونه وینم. په دغه حج کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل امت او خپل اصحاب کرامو سره د خدای په امانی رخصتېده یا وداع کړی ده. نو حجة الوداع ورته ویل کیږي. څرنګه چې دغه حج د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازنی حج وو او دا یې غوښته چې و خلقو ته د حج احکام وروښیي، نو ځکه یې د شاوخوا و قبیلو ته هم نفر ولېږل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حج اراده لري. که څوک غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره حج وکړي، مدینې منورې ته دې راسي. نو خود د هر طرفه څخه ډلې راغلې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا حج ته ولاړ سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ذوالقعدې په میاشت کې د مدینې منورې څخه د مکې مکرمې پر طرف حرکت وکړي. په لار کې یې د خپلو ملګرو څخه یو ضعیفه او سپینږیری سړی ولیدی چې پر پښو رهي دی، خو د ډېره ضعفه څخه یې پر 2 نفرو تکیه کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې دغه سړي ته څه پېښه ده؟ خلق ویل: یا رسول الله، دغه سړي نظر ایښی دی چې پر پښو به حج کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ما يفعل الله بعذاب هذا، یعنی د په عذاب او تکلیف به الله جل جلاله څه وکړي. ورونو د اسلام دین د آسانی دین دی. دغه دین د خلقو د تکلیف او عذاب د پاره نه دی راغلی. الله جل جلاله پر موږ تکلیفونه سپکوي او سختی را څخه پورته کوي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دغه سړی امر کوي چې سپور سي او هغه هم سپور سي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د دین د آسانی اظهار او ښکارا کول و. نن ورځ ځینې کسان پر مسلمانانو دین سختوي او درنوي. هر مسئله چې په هغه کې د علماو اختلاف وي، دوی په هغه سخت او مشکل طرف پسې ګرځي. مګر د دین حقیقت دا دی، څونه چې پر خلقو سپکیږي باید د شرع په چوکاټ کې پر سپک سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هیڅ کله د 2 کارو په مابین کې اختیار نه دی ورکړ شوی، مګر د هغه 2 څخه به هغه آسانه اختیاراوه، یا د هغه 2 څخه یې هغه آسانه اختیار کړی دی. یعنی کبه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په 2 کارو کې اختیار ورکړ سو، کداسې کوي یا داسې، د علیه الصلاة والسلام به هغه آسانه طرف اختیاراوه. دا زموږ د دین حقیقت دی چې د آسانی دین دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: یسروا ولا تعسروا، آسانی راولي سختی مکوي. مګر موږ اوس وینو چې ځینې خلق د تشدد، عنف او زیږوالي څخه کار اخلي. خدا صحیح کار نه دی. جهاد چې د اسلامي دین اساس او بنیاد دی،
مګر په هغه کې عنف، تشدد، د خلقو ژوند تریخول، پر خلقو سختی راوستل، دا د دغه دین مرام او مقصد نه دی. که څوک غواړي چې پر خپل ځان سختی راولي، کولای شي، ممانعت یې نشته، مګر پر نورو خلقو دروند بار ایښول نه دي صحیح. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه، روژه او داسې نورو عباداتو کې پر خپل ځان ډیر زحمت او تکلیف راوستی، مګر پر نورو خلقو یې آسانی راوستل، او دا د اسلام حقیقت دی، باید ځان په خبر کړي. د حج په وخت کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو ښځه راغله او یو کوچنی تقریبا د تی هلک ورسره و. هغه هلک یې راپورته کړي او ویل یا رسول الله، آیا دغه حج کیږي؟ یعنی حج دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، او تعالی هم ثواب سته. دغه ښځې ته هم دغه هلک پر حج ثواب ورکول کیږي، ځکه په دغه کار کې دغه ښځه هم تکلیف او زحمت زغمي. دا د چې په غیږ کې یې اخلي، په طواف صفا او مروه کې یې ګرځوي، نو دغه کوچني ته د حج ثواب ورکول کیږي، او هغه ښځه یا هغه څوک چې دغه کوچني مسؤلیت یې پر غاړه وي، هغه ته هم ثواب ورکول کیږي. مګر هو، علماء کرام وایي چې د کوچني دغه حج د هغه فرضي حج پر ځای نه درېږي، فرضي حج نه په ادا کیږي. کم وخت چې دغه کوچنی بالغ سو، هغه خپل د اسلام حج په خپلو شرایطو پر فرض دی. تاسو ته معلومه ده چې حج پر درې قسمه دی. اول حج مفرد یا افراد، دوهم حج تمتع، دریم حج قران. حج مفرد هغه بیل عمره یوازې حج دی. حج تمتع دا دی چې عمره وکي او ځان حلال کی، یعنی د احرام څخه یې وباسي، خپل کالی واغوندي. کم وخت چې د ذوالحجې د میاشتې د 8 ورځ راغله، بیا د حج د پاره بل احرام وتړي. او حج قران هغه حج ته ویل کیږي چې حج او عمره دواړه په یو احرام ادا کی، یعنی عمره وکي، ځان د احرام څخه نکی خلاص، په هغه احرام کې پاتوي. کم وخت چې د حج وخت راسي، په هغه اولنی احرام چې عمره یې پکښې کړې ده، حج هم وکي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خپل حج قران کړی دی. د حج دغه درو اقسامو په فضیلت کې علما او مذهبونه اختلاف سره لري. زموږ د احناف په مذهب حج قران تر حج مفرد او حج تمتع افضل دی. د امام شافعی رحمه الله په مذهب کې حج مفرد افضل دی، او د امام مالک رحمه الله په مذهب کې حج تمتع افضل دی. او دغه د پاره هر مذهب خپل ځان ته دلایل لري، او هغه دلایل هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احادیث څخه راایستل شوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې څخه د مکه مکرمه پر طرف ورهیدي، څو و مکه مکرمه ته ورنږدې سو، او شپه یې په ذی طوا کې تیر کړه چې د یو ځای نوم دی. او بیا د سهار تر مانځه وروسته مکه مکرمه ته ور داخل سو، چې دا د یک شنبه ورځ او د ذوالحجې 5مه وه، او 8 شپې پر لارې تیر کړې وې. اول یې غسل وکړي، او بیا مسجد الحرام ته ورغلی، پر کعبه شریفه یې طواف وکړي، د صفا او مروه په مابین کې سعی یا تګ وکړي، او ځان یې د احرام څخه په دې سبب نه کې خلاص چې د حج قران نیت یې کړی و، او حج هم ورسره رهي کړی و. پس له طواف او سعی څخه د مکه مکرمه ولور طرف ته چې حجون ورته ویل کیږي ولاړی، او هلته استوګنه کول، او بیل فرضي طواف څخه یې بیا بل طواف نه دی کړی. څو د ذوالحجې په 8مه ورځ چې یوم الترویه هم ورته ویل کیږي و مینا ته تشریف یووړي. د ذوالحجې و 8مې ورځې ته د ترویه ورځ په دې سبب ویل کیږي چې خلقو به مینا ته اوبه وړلې، په مینا کې خو اوبه نه وې، نو یې دغه ورځ د ترویه یعنی اوبه کېدو یا اوبو اخیستلو ورځ وبلل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ذوالحجې په 8مه ورځ مینا ته ولاړ. د دغه ورځې د ماپښین مازدیګر
ماښام ماخوستن او نهمې ورځې د سهار منځونه په مینا کې ادا کړه چې دغه ټوله 5 منځونه سوه او د ذوالحجې په 9مه ورځ تر لمر راختلو وروسته د مینا څخه د عرفات پر طرف رهي سو. اول مزدلفې ته ورسېدی ځکه هغه په مخ او لار کې ده. بیا د هغه ځای څخه عرفات ته ولاړی. تر اسلام د مخه چې قریشو به حج کاوه مینا ته به راووتل او د عرفات په ورځ به تر مزدلفې پورې ولاړه. هلته به د مشعر الحرام سره پاتې سوه. نور خلق به عرفات ته ولاړه مګر قریش عرفات ته نه تله، په مزدلفه کې به پاتې کېده. او ویل به چې موږ اهل الحرم یو، تر حرم د باندې نوزو. څرنګه چې مزدلفه د حرم په حدودو کې داخله ده او عرفات د حرم تر حدودو د باندې دی، نو قریشو د ځان دپاره دغه یو امتیاز او بهتري ایښې وه چې ویل موږ اهل حرم تر حرم د باندې نوزو. نور ټول خلق به عرفات ته ولاړه بېله قریشو. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د 9م په ورځ د مینا څخه د عرفات پر طرف رهي سو، خلق په دې انتظار کې دي چې آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به داسې وکړي لکه پخوا چې قریشو کول، په مزدلفه کې به پاتې سي او که به د خلقو سره عرفات ته ولاړ سي. خاصتا اهل مکه ډېر په انتظار کې وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به څه وکړي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مزدلفې ته ورسېدی هلته نسو پاته بلکې عرفات ته پسې ولاړی. یعنی دغه امتیاز چې قریشو ځان ته ایښی دی دا د دین څخه نه دی او د الله جل جلاله په دین کې امتیاز نسته، بلکې عرفات د ټولو حاجانو دپاره د درېدلو ځای دی. هغه امتیاز چې قریشو ځان ته ایښی وو لغوه سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الحج عرفه، یعنی حج عرفات دی. نو هر هغه څوک چې په مزدلفه کې پاتې سي هغه لره حج نسته. او دغه حج شریف چې الحج عرفه سر هم دادی چې هغه د جاهلیت عادت او امتیاز د بین څخه یوړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عرفات ته ورسېدی او هلته په نمیره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره خیمه درول سوې وه. نمیره هغه ځای دی چې اوس هلته د عرفات مسجد جوړ سوی دی. په دغه خیمه کې یې واړول تر څو چې لمر تر سر واوښتي. تر زوال وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خپله مشهوره او عظیمه خطبه په داسې حال کې وویل چې 1,40,000 یا 1,40,000 نفر پر راټول وه. د دغه ډیرو خلقو په مابین کې ودرېدی او دغه جامعه خطبه یې وویل چې خطبه الوداع ورته ویل کیږي. دا د حج خطبه وه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې خطبه کې د دین د احکامو خلاصه بیان کړه چې زه به اوس د هغې خطبې هغه لوی لوی ټکي درته رانقل کړم او دغه خطبې د هرې جملې سره باید مسلمان ودرېږي، په پوره غور او دقت سره فکر پکښې وکړي ځکه هره جمله یې د هدایت او لارښوونې ستوری دی چې مسلمان ته د دین لار روښانه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا عباد الله د الله جل جلاله په تقوا وثق درته کوم او د الله جل جلاله و اطاعت مرابولم او د خبرو شروع په هغه شي سره کوم چې هغه خیر دی. اما بعد ايها الناس اسمعوا قولي فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف ابدا. اي خلقو زه و تاسو ته احکام بیانوم، زما څخه یې واورئ. زه نه یم خبر
شاید پس د 100 کال څخه په دغه ځای کې بیا هیڅکله زه ستاسې سره ونه وینم. ان دماءکم واموالکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خطبه ویلو سره ټول خلق چپ او ساکت شو. خدا معلومه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم आवाज و یو لک نفر ته نو رسیدي. نو عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه او ربيع ابن امیه رضی الله تعالی عنه چې د صفوان ابن امیه رضی الله تعالی عنه ورور وو، دغه دوه نفر چې د لوړ आवाज خاوندان و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اقوال تر خلق پورې رسول. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ورونو شه متوجه سي، ډېر مهمه خبره ده خاصتا د هغو کسانو د پاره چې بری او عام خلق وجني، او د هغو کسانو د پاره چې د خلق مالونه په حرام سره خوري، او هغه خلق چې بیل دلیل پر خلق او د هغو پر حیثیت ژغیږي او باطل خبرې پر کوي. هغه خلق دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه لارښوونې واوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بشکه چې ستاسې ویني او ستاسې مالونه یو پر بل داسې حرام دي لکه ستاسې د دغه ورځې حرمت په دغه میاشت او په دغه ښار کې. نو د مسلمان وینه تویول یا د هغه مال خوړل ابدي حرام دي، او داسې حرام دي لکه ستاسې د نن ورځې حرمت چې د عرفات ورځ ده، او میاشت د حرامو میاشتو څخه ده، او ښار بلد الحرام دی. یعنی د مسلمان د وینې او مال حراموالی لکه د حج د ورځې حرمت په حرامه میاشت کې او په بلد الله الحرام کې. ورونو دا د مسلمان د وینې او مال حرمت او عظمت دی. د یو مسلمان وینه او مال پر بل چا داسې حرام دي چې حرمت یې د کعبې شریفې تر حرمت او د حج اکبر د ورځې تر حرمت کم نه دی. ای هغه کسانو چې د مسلمانانو وینې په ناحقه سره تویوي، ای هغه کسانو چې د مسلمانانو مالونه په حرام سره خوري، ای هغه کسانو چې د خلقو په عزت کې خبرې کوي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خطبه او دغه آخرنی وصف په دقت سره واوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حجۃ الوداع په خطبه کې په تکرار سره دغه خبره کړې ده: ان دماءکم واموالکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مسلمان ورونو لږ خپل ځان او عمل ته متوجه سي چې څونه مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کړی دی، او څونه مو د مسلمانانو د حقوقو مراعات کړی دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: الا كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع. خبر اوسي چې د جاهلیت هر کار او عمل زما تر پښو لاندې او بے اعتبار دی. ودماء الجاهليه موضوعه وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعه بن الحارث. او هغه د جاهلیت ویني استسوي او غرزول سوي دي، یعنی د جاهلیت د وختو څخه چې د قبایلو په مابین کې د وژل سوو کسانو انتقام او بدله پاتې دي، هغه لغوه دي، د هغو بدل به نه اخیستل کیږي. او هغه اوله وینه چې زه لغوه کوم او باطلوم هغه زموږ د وینو څخه ده چې د عامر ابن ربيعه ابن حارث ابن عبد المطلب وینه ده. دغه عامر ابن ربيعه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکال مسیو او د هذیل د قبیله د طرفه وجل سوی وو، د هغه د قاتل څخه تر اوسه بدله او انتقام نو اخیستل سوی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هغه تیر سو او عفو یې ورته وکړه. شروع یې د خپل قریب د وینې په معافیدو سره وکړه. نو ویل تاسې هم ټوله په دغه مکلف یاست. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل:
وربا الجاهلية موضوع وأول الربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. هغه د جاهلیت سود او ربا لغو او باطل دي، او هغه اول ربا چې زه باطلوم هغه زموږ ربا ده چې زما د اکا عباس ابن عبد المطلب ربا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ربا منع او لغو کړه، او هغه اول ربا چې باطل کړه د علیه الصلاة والسلام د اکا عباس رضی الله تعالی عنہ ربا و. او وی فرمایل فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د ښځو په معامله او بارکه د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ. تاسې دوی د الله په امانت سره اخیستي دي او دوی و تاسې ته په نکاح سره حلال سوي دي. ستاسې پر دوی دغه حق دی چې ستاسې کور ته به داسې څوک نه پرېږدي او نه داخلوي چې ستاسې نه وي خوښ. کې دا کار وکړئ ویې وهئ، مګر داسې وهل چې نه به زخمی کیږي او نه به عضوه ماتیږي. او د دوی پر تاسې دغه حق دی چې خواړه او کالي به په ښه طریقه سره ورکوئ. ای هغه مسلمانانو چې شکل او قیافه مو د مسلمان جوړه کړې ده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت نه کوئ، ستاسې اولنی ظلم پر هغه ښځو دی چې ستاسې تر لاس لاندې دي. د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ. په خپله دغه عمل سره د اسلام نوم مه بدوئ. د اسلام د دشمنانو ادعاګانې چې وایي په اسلام کې د ښځو حقوق نشته، په خپلو دغه ظالمانه اعمالو سره مه رښتیا کوئ. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و موږ ته د وهلو سبب او اندازه راښولي دي. اولا د ښځې وهل هغه وخت جائز او روا دي چې په ښځه کې نه اطاعت او سرکشي پیدا سي، داسې نه چې یوه سهوه او خطا ځینې پېښه سي او تې وهې. دغه وهل حرام او ناروا دي. دوهم، وهل به په داسې طریقه او اندازه سره وي چې عذاب، زخم او مات به نه وي پکښې. حتی علماء کرام وایي چې وهل به په داسې شي سره وي لکه مسواک. اصلا دا داسې وهل نه دي چې په هغه کې د آزار او عذاب مقصد وي، بلکې د دې وهلو څخه مقصد دا دی چې ای ښځې، ستا نافرماني و داسې اندازې ته ورسېده چې تحمل یې نشي کېدلی او پس له دې څخه بل شی نشته بې له طلاقه. دا هغه آخرنۍ تنبیه او خبرتیا ده. نور نو د نصیحت وخت تیر سو او هغه آخرنۍ مرحلې ته سره ورسېدو او بیا یو حکم یا درېیم څوک چې صلح او فیصله کوونکی وي د سړي د طرفه راځي او یو د ښځې د طرفه راځي چې یا به سم ژوند سره کوي یا طلاق او جلاوالی دی. نو د دغه وهلو څخه مقصد دا سو چې باخبره اوسه، اوس مو ژوند او گزاره و هغه آخري مرحلې ته ورسېده. ځینې د اسلام دشمنان دغه د ښځې د وهلو په سبب پر اسلام عیب وایي، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه آخرنۍ خطبه کې د وهلو اندازه راښوي او فرمایي ضربا غیر مبرح، چې د وهلو هیڅ اثر او آزار باقی نه پاتې کیږي، بلکې دغه وهل و دې ته اشاره ده چې خبره و هغه خطرناکه مرحلې ته ورسېده. که ښځه په دغه وهلو پوه سوه چې ما تر خپلې اندازې تېری کړی دی او بیرته یې اطاعت شروع کړي، نو پر تاسې د دوی خواړه او لباس په ښه طریقه لازم دي. بیرته هغه خپل عادي او طبیعي ژوند شروع کیږي او اختلافات پای ته رسیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ښځې ستاسې سره بندیانې دي، یعنی ښځه د خپل خاوند په کور کې لکه بندي داسې ده، ځکه دا داسې تصرف نشي کولای لکه سړی.
او هغه سړی د دې د رزق او نور کارو متصرف دی. نو په دغه حال کې باید د دې مراعات وسی او ښه نرمه گزاره او معامله ورسره وسی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې دوی د خپل ځان د پاره اختیار نه لري. تاسو دوی د الله جل جلاله په امانت اخیستې دي او د الله جل جلاله په قانون د دوی فرجونه تاسو ته حلال شوي دي. نو فتقوا الله فی النساء د شذ سره په ژوند کولو کې د الله جل جلاله څخه وبېریږي. واستوصوا بهن خیرا او د دوی سره ښه او د خیر گزاره او معامله کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه وصیت او لارښوونه ده چې انسانان باید د ښځې په گزاره او معامله کې د الله جل جلاله د عذاب څخه ځان وساتي. هغه څوک چې د خپل ښځې سره نرمه او پسته گزاره کوي ځینې خلق هغه ضعیفه بولي، خو په حقیقت کې هغه ضعیفه نه دی، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وصیت او لارښوونې عملي کول دي. یو سړی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته د هغه د خلافت په وختو کې ورغلی چې د خپل ښځې شکایت ورته وکړي چې ښځه مې یو وخت نا وخت आवाज را باندې پورته کوي. هغه سړی وایي کوم وخت چې دروازې ته ورسېدم او دروازه مې وټکول په دغه وخت کې مې واورېده چې د عمر رضی الله تعالی عنہ ښځې په خپل پر عمر رضی الله تعالی عنہ आवाज پورته کړی دی. سړی وایي عمر رضی الله تعالی عنہ هغه څوک وو چې ټول خلق ځینې بیرېده او اوس د ښځې پر ده आवाज پورته کړی دی. وایي زه بیرته راوګرځېدم چې زما شکایت فایده نه راته کوي. خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه د دروازې ټکول اورېدلی و او د کوره راووتی. ویل سړی لکه زه چې په کار وم. ما ویل هو، خو زما کار وسو. عمر رضی الله تعالی عنہ راته ټینګ سو چې د چی شي د پاره راغلی وي. وایي زه مجبور اسوم. نو مې ورته وویل راغلی وم چې د خپل ښځې د आवाज لوړولو شکایت درته وکم، خو ما چې ستا حال ولیدی نو بیرته رهي سوم چې زما شکایت فایده نه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د محمدي مدرسې شاګرد راته وویل سړیه دا مې اشپزي کوي، خدمت مې کوي، کالی را منځي، اولادونه مې را تربیه کوي، پر دغه ټولو سربیره زما پر قهر او غضب صبر کوي. نو زه د دې پر لوړ आवाज صبر ونکم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وصیت عملي کول دي. ورونو ما ولې دغه د ښځو موضوع دونه اوږده کړه؟ ځکه زموږ په ټولنه کې داسې ډېر خلک شته چې د ښځو د حقوقو هیڅ مراعت نه لري. دغه د دوی عمل دی چې د اسلام د دشمنانو و تبر ته لاس ور واچاوه. نن ورځ که د اسلام دشمنان دغه ادعا کوي چې په اسلام کې د ښځو حقوق نه دي ورکول شوي، د هغو دلیل د دغو کسانو عمل دی. زه مجبور یم چې په دغه ترخه حقیقت سره اعتراف وکم چې هو زموږ په ټولنه کې داسې کسان شته که د دوی د باندني کړه وړه وګورې په تماما معنا پر شریعت برابر دی. ښې ږیرې او لنګوټې، ښه لمنځونه او روژې، ښه اسلامي لباس او ښې اسلامي خبرې، خو کې دننه په کورني ژوند خبر سې شرم وشتی د میږي په لباس کې. خو بیا هم دونه ویلی سم چې دغه کسانو عمل پر دې دلالت نه کوي چې اسلام د ښځو حقوق نه دي ورکړي، بلکې دغه کسان د اسلام پر لار نه دي رهي سوي او د دوی په دغه بد عمل سره باید د اسلام نوم بد نسي. الله دې موږ او دوی ته هدایت وکړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به. کتاب الله او ما پتاسي کې داسې شی پرې ایښی دی که تاسې په هغه پورې لاس ونیسئ حق لار نه درڅخه ورکیږي چې هغه کتاب الله دی. ایها الناس انه لا نبي بعدي ولا امة بعدكم الا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم وأطيعوا أولاة أمركم
تدخلوا جنت ربکم. ای خلقو، تر ما وروسته بل نبی نسته او نه تر تاسې وروسته بل امت سته. د خپل رب عبادت کوئ، خپل پنځه لمونځونه ادا کوئ، د روژې د میاشتې روژه نیسئ، د خپلو مالو زکات ورکوئ، د خپلو زړو په خوشحالي یې ورکوئ، ستاسې د رب د بیتې حج کوئ، د خپلو آمرانو اطاعت کوئ، نو به د خپل رب و جنت ته داخل سي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: وانتم تسألون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. ستاسې څخه د قیامت په ورځ ما په باره کې پوښتنه کیږي. الله جل جلاله پوښتنه در څخه کوي، تاسې به څه وایاست؟ ایا تاسې دا شاهدي ادا کوئ چې ما د خپل رسالت تبلیغ وکړ؟ د خلقو آوازونه په ژړا سره پورته سوه او ویل موږ شاهدي ادا کوو چې تا خپل رسالت ورساوه، امانت دې ادا کړئ او امت ته دې نصیحت وکړئ او د خپل دین دپاره دې جهاد وکړئ. د خلقو تر دغه شاهدي وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په خپله سبابه ګوته سره یو وار و آسمان ته اشاره وکړه او بیا به و خلقو ته اشاره وکړه او ویل به اللهم اشهد، الهي تشاهد اوسه. دغه د ګوتې اشاره او دغه جملې ویل یې 3 واره تکرار کړه. او د دې کار څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه مقصد و؟ مقصد یې دا و چې الهي تا و دغه قوم او امت ته زه په رسالت او نبوت را لېږلی وم او دغه دی زما امت شاهدي ادا کوي چې ما خپل رسالت ورساوه، امانت مې ادا کړ او خپل امت ته مې نصیحت وکړ. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خطبه ویلو او بیانولو څخه فارغ سو، د دغه ورځې د مازدیګر په وخت کې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو چې د سورة المائده د 3 نمبر آیات یو حصہ ده. نو دغه آیات د نزول وخت د جمعې او عرفات د ورځې د مازدیګر وخت دی. محترم ورونو، پاته بیان به پراتلونکي کې واوري ان شاء الله تعالى. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. أتاهت خطاك بتلك الربا وطال. یو ورځ به ستا څخه ټول دوستان لاړ سي، ته به یوازې پاته سې، خو یوازې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د شفاعت لپاره راوړاندې سي. نو درود شریف پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مه هېروه. تعلیم الاسلام رادیو